د ودان افغانستان ارمانجن ډاکټر ناکامورا جاپاني الاصله افغان ډاکټر ناکامورا هغه انسان دی چې د روغتیا، کرهڼې، اوبو لګولو او رغونې په برخه کې د ختیځ افغانستان د زرګونو کورنیو ژوند بدل کړ. ناکامورا له 2008 میلادي کال مخکې افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار پیل کړ، خو د خپل جاپاني ملګري او د شوي څېړنیز مسؤل انجینر ایتو له وژل کېدو وروسته د هغه د نیمګړو ارمانونو د پوره کولو لپاره د PMS موسسه فعاله کړه او د کوز کونړ د بیا رغونې پراخ فعالیتونه پیل کړل. ډاکټر ناکامورا د دې ترڅنګ چې په جاپان کې د افغانانو د ژوند د ښه کولو لپاره پیسې راټولولې او دلته په افغانستان کې مصرفولې، تل به په خپله د کار په ساحه کې موجود و او له نورو کاریګرو سره یې وژه پر وژه په ډیر اخلاص او صداقت سره کار کاوه. ښاغلي ناکامورا په پښتو ژبه روانې خبرې کولی سوې. په یوې غونډه کې ناستو کسانو ته وویل چې د توپک پر ځای خپل ژوند ته پام وکړي، ځکه ژوند مهم دی. دا وګوره چې اوس د خلکو ته د اوبو نشته دی، د پیسه نشته دی و د خوراک نشته دی. دا اول ژوندون پکړي ژوندون پکړي، توپک موبک نه پکړي، ژوندون پکړ دی. دا زما طریقه دی چې دغه شان کومکونه د ډاکټر ناکامورا په خپل شخصي لګښت 25.5 کیلومتره د آب مروارید کانال جوړ کړ چې 3000 هکتار ځمکه خړوبوي. د په نوښت په سیمه کې لوی تفریحي پارک، پراخه دینی مدرسه او د ګڼو سیمو لپاره د سیند د ګواښونو پر وړاندې استنادي دیوالونه او سربندونه جوړ شول. د ډاکټر ناکامورا د خدمتونو په اړه د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي وایي: کار خو ټول خلک کوي، خو داسې رښتیا باندې کار نه کوي. صداقت، مننه، تشکر، دعا درته کوو، کامیابي دې وغواړو. ډاکټر ناکامورا له جاپانه د افغانانو لپاره مرستې راټولولې او ټولې پیسې د افغانستان په رغنیزو چارو لګولې. د ښو خدمتونو له امله مخکني ولسمشر محمد اشرف غني هغه ته د افغانستان تابعیت ورکړ او برېښنایي پیژندپاڼه یې په خپلو لاسونو ور وسپارله. د ودان افغانستان ارمانجن او ستر خدمتګار ډاکټر ناکامورا د 2019 میلادي کال د ډسمبر پر 4 نیټه د جلال آباد ښار په زړه کې له خپلو 5 افغان همکارانو سره د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل سو چې د ننګرهار اوسیدونکي د مسؤلیت ګوته ګاونډي هیواد پاکستان ته نیسي. پټه وایو، دا نه غلي کوو، نه دې خبرې که ډېر تحقیقاتو ته حاجت شته. ناکامورا د پنجاب اسټبلیشمنټ ووژه، د ناکامورا ګناه دا وه، د ناکامورا قصور دا و چې د کونړ سیند د پنجاب لمنې ته چې تویېده، ده دا اوبه په سیستماتیک شکل باندې مهار کولې. د هغه جسد د ځانګړو مراسمو وروسته جاپان ته ولېږدول سو چې په دې مراسمو کې مخکني ولسمشر محمد اشرف غني او د ناکامورا کورنۍ ګډون کړی و. د جنازې په مراسمو کې مخکني ولسمشر محمد اشرف غني داسې ویلي و: نن واقعا د خواشنۍ ورځ ده. ډاکټر صاحب ناکامورا سان هغه ستر شخصیت و چې خپل ټول ژوند د ولس، د افغانستان د ولس د ښېګڼې، د محرومترین اقشارو د قوي کولو او د دې وطن د آبادولو دپاره وقف کړ. دوی په پښتو باندې داسې تسلط پیدا کړ چې هیڅ چا توپیر نسو کولی چې دی پښتو ژبې سره مورنۍ مینه ونه لري. یوه مقوله یې درلوده چې دا لیوني اوبه د کونړ سیند چې چا خوندي کړي نه وو، لیونۍ اراده او لیونۍ مینه غواړي
او د دې له برکته سلها زره انسانان پس له وچکالي نه په پښو ودرېدل، سلها زره ونې شنې سولې او د کنر د سیند قهرجنې اوبه آرامې سولې او وسیله د نعمت وګرځېدل. نن زه ټول افغانستان ولس ته ځکه دی جاپاني الاصل افغانو او د افغانستان اتلو تسل وایم او همدارنګه د جاپان ولس ته ځکه دی د جاپان د ولس اتلو او د مینه انسان سره وه. د تفکیک نه پیژانده، خپل ژوند د انسانانو او خاصتا د افغانانو چې ډېر ځپلي وو وقف کړی وو. ډاکټر ناکامورا د ودان او سمسور افغانستان ارمان درلود. هغه غوښتل چې په تدریجي ډول د کونړ د سیند اوبه مهار کړي او د ختیځو ولایتونو د اوسیدونکو ځمکې پرې سمسوري کړي، خو د افغانانو قسم خوړلو دشمنانو پرې نشود چې دا ارمان یې پوره سي، خو د خپلې ټولې هلې ځلې وکړې، وچ وطن یې شین کړ او نوم یې د تل لپاره د افغانانو په زړونو، ذهن او تاریخ کې په زرینو کرښو ولیکل سو.